السلام علیکم راځنګه کنه مې پرونو مې د आवाज در کومه ته ولې خپه نه سي نن مې بیولې دې مې ته پوز نه کوم ته ولې راځي خپه یار ټیم نه خپه نه ما پچو کنه ها مور دې پچو وا کلا یو تا شو آی پسې خپه ها کنه مو و دعاګانې ورته کوه کنه چې الله دعاګانې ته کوی مې ولا کوم مونږ به مو ته دعا کوو دلته دې کور دی نه وجره نو کارم نه خان سره نو کرے څومره تنخواه درکوي څومره تنخواه درکوي 15000 ها 15000 ته څومره موده ها 15000 روپیا راځه ها درس 15000 نه میاشتې تا خو ډېرې لګي دي 15000 روپیا میاشت باندې به ته څه کوې ها ته ډېر راکړه واده دې کړی دی وګه کان تر نږدې خبره تا کوم کنه په دې 15000 روپیا باندې ته ماشومان او کور والو په دې څه کیږي ما هیڅ نه کیږي بس بیبي پسې خیرات کړی دی بیبي پسې خیرات کو کنه سبا پسې کې خیرات کې سره دې مو دې بوله په خو پیسې زرشتہ نه پیسې ونیسته نو څنګه وپخې پیسې بوله پیدا کوو ته الله بارا کوي خان بدل درکې که خان دا کړي خان ته به وینم کو ها ٹھیک ده را نږدې خبره ده کاکا سو بشری دي سلور بشری دي یو دا وړو مور ده 15 کسان دي چې 15 کسان دي کاکا دا 15000 روپیا راځي د فارا 15 کسان دي کنه خدا غي سره کاکا ستای سبب پکې بیلې رانځي شه دا 15000 روپیا سپیشل ستا وره باندې پدې په دوسه ناسه کارو شي ها په دې وګټ کار ورشي سو پکې بس مولا په لګاو کو کنه مور په خیرات کې مولا په خیرات اخو زمونږ به بیلا دا 10000 روپیا دا 15000 ستا دي 15000 دي ستا د وړو دي کومه بیبي چې ساو پاتشوي د لپاک تو بخې زمونږ به بیره دا 10000 روپیا د بیبي د خیرات دی باندې بیبي په خیرات کې دوا برته کوي خان دوا برته کوي میرا دوا برته کوي او لپاک تر باندې خپل رحم وکي او لپاک ته مونږ ته هم د احساس راکړي چې کله مونږ سره انسان کار کوي چې هغه په 15000 روپو باندې سم نه کیږي لپاک د احساس مونږ ټول کې پیدا کی اوس ماته اجازه ته چې باندې کوم کنه ډیر السلام علیکم ها جی څنګه خیر تاسو مې ته پوس کو خو زما روانه مسیده ها ما وی ها ته دا ډېر زیات سوچ کې تلې وی ها ما یې څه ته پوس کوم چې بابا څه سوچ کې بیا نه لم ها څه سوچ دی کو بس خپل غریبای سوچ کیو یار ته غریبې نو بس غریب خود دی نو دا وګرځاو دې سوچ کیو ته څه چې خرڅ به وشي کنه ها نن دې څومره خرڅ کړی دی نه 9 مليار روپیا نه کړی دا خو دې کار خراب کو بابا ها کنه زه غوړي د زین را روان شوی ما ها بل یقینو چې ټینکه مې پول دا چې پیسې پای مې پټرول واچو ها ما خو دا ته درېم شو کب چیرې باندې اوس کې دلته ها نو اوس بداس کیږي ها اوس بس کیږي او بس کوم در باندې نو کور دې نه دی نه کور خو مې کوړی کې دی نو دلته برابر څنګه چې اس کې بیا هوټل کې را باندې اس کې دلته بار باندې اوس کوم یار را څه خبره هوټل شاه ها هوټل شته نه دی مخکې خو ځنه ماته له خو ورسته وای نظیر سره کچو پیسې راکې ها چې پیسې راکې کزیرا سره څنګه خو هاي نه چې څنګه ستا خو یو کو نس کې را باندې کار خرابې چې بیا زما بل چا نه بوتم کار خو ما ته وې چې لا الله پاک د دلبارم پاک تعالی مې بولیم نه کړی چې راغله مو په دغه سوچ کې ناشته مچا خدای کار دی نن مې لا 1 روپۍ نه لیدلې ها ها بل چا نوس کم چې مړه چې پیسې والا ها دا څه خبره ها دا خو دې 2 نوټه راکړه بسکټ هم سره وخورم څه اوس کا مړه خبر اورا هغه ته دې کې 100 روپے غټي ها دې کې 100 روپے غټي درځي دې کې ها کله زر شي کله تاسو شي کله نه تاسو شي چې وکه مور د ټولو نه زیاتې غټي سوري غټي دي
چې زیاتې مې ګټلې ها نو 1400 1400 سیوانه 1500 روپۍ پکې ته نه دي ګټلې نه بالکل بالکل چې کار دې شروع کړی دی نه نن دې وګټلې 1500 روپۍ دې عزت وکړه دې ډېرې درک دې عزت وکړه اوس وایا دې ډېرې درک اوس د نظم ها په صحیح پتو کې نه یو تاسو بل کوم په دې پیسو بسکه ها په دې بسکه په دې باندې به دا جان مازونه ځان لا خلم چې زیات شي ها نو بیا به د ډیره مزدوري پاتې کیږي ان شاء الله نو بیا دا شکارو کا چې په دغه جانوازونه والا دا د نه مزدوري شته مزدوري مې نه راکړي مهرباني خدای دې وکړه دې عزت دې ډېرې درک دې اوس بل دې پیسو په بدل کې یو کار کې کار بالکل ټول عمر موږ مزدوري کو کنه ها. په دنیا سم نیمګړې د نه پوره کیږي ها. دا څه دا د دې پیسو په بدل کې بس صرف یو ورځ دمه کې صحیح بس یو ورځ تاسو په سکون او په دمه تیر شو دا زموږ د پاره سره مهرباني خو د هغه د می پیسې برزبیل ملاویږي دا ساده غوي ورځ د چټه پیسې شوي دا 100 روپے چې تنن دمو کې مهرباني خدای دې عزت وکړه خدای ډېرې درک خدای دې قدر وکړي اوس ماته اجازه ته بالکل. خو دا کوم چې وته چې کومې پیسې راکړې کنه دا شو چې ما چې اوس کله دا مو واپس جیب کې واچا نه والا نه نه